هغه ورځ یو لیوانې غوندې راغی. ما خیال چې دا طالب دی. مالوایا لکه سکار وی بس یو خوب می لیدلی و. مال د کم ځای ویل ستا څه کار دی چې زه د کم ځای دې سره دې څه کار کې لکه څه وی ما ته دې سره دې څه کار دی چې زه څه کار کوم ګرځم را ګرځم خو یو خوب می لیدلی و نن درېیمه شپه ده خوب درته وایم بیا زما نور تپوسونه به زما نه کوي زم غلی شم مال جوړ پاگل دی نا بچه څه خوب دی لیدلی ویل خوب می دا لیدلی چې ته په چوک باندې ولاړې او لاس دې اوچت کړی دی او خلقو ته وایې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دې طرف ته دی او بیا زمون استاد دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم په یو کمره کې دننه ناسته او زمون یو استاد دے مولانا عبداللطیف صاحب نومه وی هغه په دروازه کې ولاړ دی او رسول الله ته د ملاقات چټونه هغه ورکوي خلک بدا خوب مې ولیدلی او تا ته مې ویل صادر داسې تاو کو مال خبره خو واورل بس نورې خبرې به نه کوې بس لا ځوان زلمه خسته سوچه ګیره بلاړو څو ورځې پس مې بیا ولیدو بستره یې په اوږه وه دې چوک کې مې چې ولیدو نو لاس نه مې ولیدو مال تا هغه نه هغه ورځ چې راغلی ویل یما مال څه کوې چېرته ځې ویل ریوان ته ځمه ما د کم ځای ویل دا تپوس به نه کې د اسمان نه رالاندې او د ځمکې د پاسه د دغه ځای یم نو مال ته سمه خبره ولې نه کې ما ته په ایمان ووایه چې دا ما ته پته شته چې زه د کم ځای یم دا ما ته پته شته تو ووایه په ایمان تا ته پته شته چې ته د کم ځای زه پوه شم دی خو څه بل طرف ته اشاره کوي دی خو خبر ښیي چې زه د کم ځای یم زه څه خبر یم چې زما خمبیر د کم ځای نه ملیکو راوچت کړی دی او کم ځای به ښخېږم نو ویل ما ته څه پته ده چې زه د کم ځای یم ویل تا ته پته شته چې ته د کم ځای ته به کم ځای ښخېږي ځکه چې زمونږ کور خو هغه دی چې چېرته به ټول عمر تېرو نو ټول عمر چې زه کم ځای کې به تېروم د هغه ځای ما ته پته شته مالې نه نو ویل بیا ما نه ولې تپوس کوې چې ته د کم ځای تاسو پوه شوئ که نه دا علم اوس چاته دی چې مونږ د کم ځای دي نو زما خولې نه وخته چې اوهو دا هغه نن نه 300 کاله مخکې رحمان بابا چې ورته اشاره کړې وه دا خبره هغه ده چې خبر نه یم چې راوستم لکه مال خبر نه یم چې راوستم لکه مال اوس مې کوم طرف ته استوي چې درومال لکړون چې لاس د بل په اوږه کېږدي اس جوره لوړه نوي ور معلومه مونږ ته څه پته ده چې کوم ځای نه راوستي یو او کوم ځای ته بمبوزي نو زمونږ مثال خو د ړوند دی ړوند چې د بل چا په اوږه لاس ایښی او رواني نو ړانده ته څه پته لګي چې دا بنا زه کوم طرف ته روان کړی پته لګي نو زما عزیزانو عرض میں داو چې د نیکانو هم نشینی او د نیکانو صحبت په دې کې چې کوم اجر او ثواب دی او د دې به کوم عوض او بدله ملاویږي
دا به هغه وخت کې پته ولګي یو خانو 20,000 جیره بزمکه وه یو ملنګ والا راغی خان ته تپوس کوي چې د کوم ځای چې د پلانی څه حیثیت تشتا وی خان دومره حیثیت مې دی چې څومره ستا دی زما عمره حیثیت کې دی خان ورته وایي زما 20,000 جیره بزمکه ده ویل خان په خدای مې دې قسمی چې څومره زمکه ستا ده دومره زمام ده خان ورته په غوسه شو د خانانو خو اوهو الله دې ساتته خان ورته لخت تلاش کړي زما عمر زمکه ستا ده ویل او قرآن راواله چې درته په لاس کېدم چې څومره زمکه ستا ده دومره زمام ده و د ظالم بچیه په دې علاقه کې خو ما نه سوا د بل څوک شته نه د اسمان نه را پریوتی که د کوم ځای ویل راځه چې درته وښیم چې ستا عمره ځمکه زمام ده نو هدیرې له یې بوتلی ویل دې ځای کې به ته څومره ځمکه قسم لي ویل 2.5 ګزه کې خو ویل 2.5 ګزه زمام ده او 2.5 ګزه ستا هم ده که نه دا 20,000 خو ستا نه ده کور دی وران شه دا به بل ته پرېږدې او ته به تېځې دغه ځای کې 2.5 ګزه ځمکه ستا هم ده او 2.5 ګزه زمام په 2.5 ګزه کې کوتې به تا دپاره هم کنستی کېږي او ما دپاره به هم کېږي تاسو خیال راغی نور زمونږ څه دي خان حیران شو لیونی شو چو بیړه یې غرق اسې ویم د الله والو خبره داسې وي چې په دې اړه کې ننوځي او اړه کې سورې وکړي د الله والو داسې خبرې اوس ته ماته وایې چې د خانې ټوله نشه په دې یو خبره د هغه دماغ نه ووته چې زما خو 2.5 ګزه ځمکه ده 20,000 جیره به خو نه ده دا زه په کوم قهر اخته یم نار خانی او نوابی پرېښوه او د فقیرانو هم نشینی اختیار کړه نو عزیزانو هم نشینی دا هغه چا کوئ چې کوم فقیران دي زه درته رښتیا وایم نن مې کته د دکان مخې ته داسې ډلې ډلې روان دي او زما د بچپن په زمانه کې به ما لیده چې دلته زمونږ یوه دیره د فقیرانو وله ورته وایي د کاکشالو سایډ دلته به لویې لویې شوې ولاړې وې او دې شو لاندې به فقیران ناست او دوه کاڼي بیا داسې ایښي او لوټه به پې د پاسه پرته وه په هغې کې به یې چای باندې کړې وې په لوټه کې هغه به څکلې ونې لاندې به ناست چېرته به چې هغه ځای نه بل ځای ته تلو نو خپله کمبل یا بړستن به یې چې و هغې نه به یې پړی تاو کو او ترخ کې به یې نیولې او روان هغه د بچپن فقیران چې ما کتلي وو نن دې تبلیغي جومات والا ته چې زه ګورم هغه زما د بچپن فقیران را یاد شي پیاده به رواني او بسترې به یې په ترخ کې نیولي او ځان ته چې څه وایي هغه ورځ مې یو کتو نوم یې درته نه علم خو کم از کم په دې وخت کې به 10 کروڑه روپۍ ورسره وي 10 کروڑه روپۍ نغدې جایداد یې پرېږده آمې کتو کوهاټ ته تلمه نو چې غاښې نه واوړېدو او لاندې کوشو نو په دغه ځای کې مې ولیدو چې بستره په خپله په اوږه باندې ایښې وه او پیدل په دې ملنګانو کې روان نو زه ورته ودرېدم مال چې راځه که نه چې ما ته یې چې مولانا صاحب ستا په تقریر کې یو
شعر دی ویلی و هغې رانه دا شی جوړ کړ. ما څه شعر ویلی ویل تا ویلی و چې کمه خوشبوی مې چې د یار د په خوله کې کمه خوشبوی مې چې د یار د په خوله کې داسې خوشبوی د عطاري د عطرو نشته. نو زه د یار د خولې خوشبویۍ پسې در په در ګرځم چا به راته چېرته میلاو شي که نه. او ځان مولانا صاحب خپله لار وهه دومره لوی سړی